بله بنیادي خبره دا د عاجزانو زموږ خلک کوچنی بچي په کوچنیوالي باندې چاته ورکړي 20 ورځو ده 25 ورځو ده د کال نه ده راولاړ سو دی ای زوی ته د بل لور وغواړي او خپل لور د بل زوی ته ورکړي 15 کاله 10 کاله 20 کاله چې تیر سو یا لکم غټ سو نجلۍ هم غټه سوله د دې خپل فکر دی دا خپل فکر دی خاص کر افغانستان والا ساخ په دې حواله دوکسوي 1000% دوکسوي چې زوم په ژرو په لنګوټو په تسبو په قامتو په ځانو په ډیر سجدو مخ ته وځي هغه دغه بنیادي ټکی دی ولې کوي ما ته ملګری وویل ما ډیر سلام دعا و د افغانستان وایي زموږ کره نکاح د مولوي صاحب ما څو نکاح دي ما شپاړس نکاح دي سره کوم څه ده وایي موږ په کور کې زما ورورونه دا نو الکوان شپاړس دي نجونې شپاړس دا یو د بل سره ورکوو هغه الکوان زما پوښتنه وکړه ما چې مولوي صاحب د خدای روی درته نسم دا زموږ پلار پوه که دا نه کېږي د الکوان نجونې نه دي سره غواړي یا وایي زه نو د ورونو سره زه بې اتفاقي نه غواړم ما ته اتفاق خوند راکوي ما ته دا ښه ورورګلوي خوند راکوي ظالمه او بیا زه په نتیجه ورسېدم بیا په هغې کې داسې پېښه شوله هلک ول زه دغه نه کوم چې را غټ ول زه دا نه کوم نجلۍ ول زه دغه نه کوم بیا ان سپین ږیرو ویل ول د نن زمانې زامن دي لوڼې دي وروره د مور پلار په قول نه کوي پر فرض ده چې ستا په قول نه پر فرض ما ورته ویل حاجي صاحب زه به د دغه نکاح یوه فایده خالي تا ته در وښیم نور خالي نقصانونه ول چې شي ما ویلې چې کوم مولوي صاحب راولې نو 14 ودونه دي او چې 14 ودونه جلا راولې مولوي صاحب ته به جلا 1000 روپۍ ورکوي نو 14 ولې دلته په 1000 روپۍ مولوي صاحب دا ګرد نکاح درته دی ما دغه د فایده څو ظلم څو توبه دا مکوي ناجایزه مکوي زوی ته ټیم ورک بس کله یا زما ډېر لوی یار دی زما او د ده یاري سره ختمېږي زما او د ده ډېر نه دا خبره نه ده دا بچي ته خپل وخت ورکه ولور ته یوه ښځه راله بیبي عایشې صدیقې لره ول داسې زما پلار زه هغه چا ته ورکړم چې زه نه وم خوښ ورته کښېنه پیغمبر علیه السلام به راشي پیغمبر اسلام چې رالی بیا یې کیسه ورته وکړل یا رسول الله د نجلۍ دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول تا نو خوښ دا سړی یا ول ستاسې پوښتنه نه وه کړې ول یا قرار سړی هم راوغوښتي د دې نجلۍ خاوند پلار یې هم راوغوښتي بیا ورته ویل ورته به دی وکړې دا نجلۍ به پرېږدې پر دغه ځای نجلۍ پرېږده هغه ول ولې یا رسول الله هغه ول د دې نجلۍ نه وه خوښه دا پلار غلط کار کړی دی پلار ناجایزه کار کړی دی ناجایزه نو چې دغه ناجایزه کېږي بیا څه چم کوي یو طرف ته تر جهان غیرتمن یې بل طرف ته در جهان بې غیرته یې هلته دونه غیرتمن یې خلک وژني دلته دومره بې غیرته یې خپله معصومه د 10 د 12 د 9 کالو بچي د یو بل چا ته وسپاره دا خبره سوله عزیزانو په کوچنیوالي کوزده نکاح وکړي بیا چې غټان شي بیا نه سره چلېږي بیا وغورځي